دا په جلال آباد ښار کې د کوثر په نوم د اوبو بند یا سونا چې یادېږي دا لومړی ځل ده چې په ننګرهار کې دغسې یو سونا جوړېږي دغسې یو معیاري سونا چې کوم ضرورتونه لري هغه ټول پکې دلته شته ده دلته نو ګڼ شمېر هېوادوال راځي تر څو تفریح مو وشي میله مو وسي او هم ورزش وسي ځکه دلته دغه سیستمونه شته چې هغه د ورزش لپاره ډېر زیات ګټور دي اکثره ورزشکاران زموږ د کرکټ لوبغاړي له دغې سونا څخه ګټه اخلي زما نوم انجینر معصوم صدیقي دی یو تن د مسؤلینو دی کوثر واټر پارک کارونه نیمګړي دي او پوره کړی هم نه ده خو لګیا یو انشاءالله کوشش لګیا دی چې دغه خپله پروژه تکمیل کړو په دې ځای کې لا تر اوسه پورې یعنې تقریبا داسې فکر وکوئ چې 80% کارونه تکمیل دي او 10% کارونه لا پاتې دي نو کله چې تکمیل شوه انشاءالله پروژه نو هغه ورځ به بیخي د خوشحالۍ احساس به مو ډېر زیات شي په دې ځای باندې مجموعا په حدود د 7,000 باندې مصارف راغلي دي او تقریبا د باقي مانده کارونه څه پاتې دي په دې باندې هم شاوخوا تر $4,00,000 مصارف راځي یعنې په دې تحولاتو کې موږ شو کولی چې دا پروژه تکمیل کو تحولات راغله مجبوره سو چې خپل کارونه نیمګړي یعنی په نیمګړي شکل دغه پروژه دغه کار دغه واټر پارک افتتاح کو نو ان شاء الله هیله مو دا ده چې د دې زیدي عاید څخه دغه باقی مانده کارونه هم موږ را تکمیل کړلی شو تاسو نه مننه چې تاسو دلته راغلي یاستئ د دې سونا عکاسي او د دې سونا عکسونه تاسو دنیاوالو ته ښیوئ زموږ په افغانستان کې هم شکر الحمدلله داسې خلک شته چې وطن ته خدمت کوي او دا د ویاړ ځای دی خوشحالۍ ځای دی خلک راځي تفریح دپاره سیل دپاره خلک راځي ماشومان ځان سره راولي کور غړي ځان سره راولي دا خو یو ډېر خوشحالۍ ځای دی چې زموږ د افغانانو دپاره د ځورېدلي ملت دپاره او د دې ځورېدلو افغانانو دپاره داسې یو ښایسته ځای جوړ شي د خوشحالۍ او د تفریح ځای جوړ شي په دې باندې موږ ډېر زیات ویاړ کوو دا راپور تاسو ته د هیلې تلویزیون لخوا وړاندې شو د نورو راپورونو او خپرونو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او که دا راپور درته په زړه پورې و نو د ملګرو سره یې شریکه کړئ